د هیواد په شمال کې د بشیر نوید ګروپ مرستندوی بنسټ رئیس وایي چې د یاد بنسټ د منظمو مرستو په لړ کې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت زرو مستحقو او اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي او نقدی مرستې وویشلې. کسایی که امروز ما برشان کمک میکنیم اینا پس از سروی بر ما مستحق شناخته شدن، سروی که توسط سیستم تعیین شده که اینا به چی اندازه مستحق است. ما مستحقین درجه 1، درجه 2 و درجه 3 داریم که امروز برای تماما این مستحقین ما مساعدت توزیع کردیم. هغه زیاته کړه چې په دې مرستو کې 2 کارتنه بسکټ او کیک او دغه راز یو اندازه نقدي پیسې شامل دي چې موخه د دغه بنسټ د ټولنیز مسؤلیت ترسره کولو ترڅنګ د ټولنې له اړمنو وګړو څخه ملاتړ دی. این مساعدت ما شامل 6 کیلو کلچه و 1000 افغانی پول نقد می باشه که امروز بالاتر از 1000 فامیل های مستمند و کسانی که بی وضاحت هستند از این مساعدت های ما مستفید گردیدند. ورته مهال د بلخ ولایت د عدلیې رئیس د بشیر نوید ګروپ مرستندوی بنسټ د ټولنې د بېوزلو او اړمنو خلکو سره د دوامداره مرستو ستاینه وکړه او په اوسنیو شرایطو کې له اړمنو سره مرسته یوه مهمه او اړینه موضوع وبلله. انسان در عمر خود، در زندگی خود کدام صدقه که می‌دهد به توفیق الله، کدام مالی را که مصرف می‌کند به خاطر رضای الله، همین مال انسان است. و دوستان، در این مملکت عزیز من و شما خیلی زیاد فقرا هست و این را هم باید فراموش نکنیم. در این زمان کمک های همین مردم من و شما الحمدلله تا فلسطین هم رسید. له بلې خوا هغه کورنۍ چې له دې مرستو څخه برخمنې شوي دي د بشیر نوید ګروپ له دغه غوره اقدام څخه خوښي څرګنده کړه او له نورو پانګوالو یې هم وغوښتل چې د اړمنو او بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. ما بسیار خوش شدیم، میخواهیم از دیگر تاجرها را میخواهیم که بسیار برای ما کمک کنه، برای همشهریای ما بسیار خوش میشن همگی کمک کنن. بدریت فقط برای ما کلان کمک نعمت خداوند برای ما عطا کرده که ما با آدم خواهشمندیم در آینده که همونطور تاجرای ملی که در وطن هستند در کشور ما زندگی میکنند همینطور دست قریب و بینوا را بگیرند تا که یک کمک خوبتری به مردم مظلوم بیچاره افغانستان ما شود. د یادونې وړ ده چې د بشیر نوید ګروپ مرستندوی بنسټ تل په بیلابیلو مناسبتونو کې د ټول هیواد په کچه د بېوزلو او اړمنو خلکو لپاره خوراکي او نقدي مرستې چمتو کوي.